دا یو ورور سوال کړی دی چې کم سے کم وخت به یو موحد مسلمان په جهنم کې څومره تیری او کم سے کم یا زیات نه زیات کار څنګه دا سوال وی پته نه چې اوس د ورور زیات نه زیات ویلی او کم سے کم ویلی خو موحد مسلمان موحد قید ورسره په دې لفظ کې چې موحد به بیا د جهنم نه روزي او چې عقیده د شرک نو دی بلکل نه روزي والعیاذ بالله دا فایدمن خبره یاد ساتئ ګناهګار مسلمانان په درې قسمه دي خو دې ټولو عقیده ګوره برابر ده ګوره ګناهګار مسلمانان په درې قسمه دي موحدین یو هغه چې الله به وبخي د سر به جهنم ته نشي یو قسم دا دی او الله دې پکې مونږ راولي دویم قسم هغه دی چې دی به جهنم ته ورشي خو بیا به یې سپارش وشي نو راوبوسي دریم هغه دی چې دی به جهنم ته ورننوځي او د خپلو ګناهونو مطابق سزا به تېره کړي او بیا به راوځي خیال هم دی که نه دی به سزا پوره کوي دا دریم قسم خو راوځي به او هر یو کس ته په جهنم کې د عذاب د هغه د ګناهونو مطابق میلاویږي بعض داسې شتي چې هغه به ترې راوځي سفارش د پیغمبرانو سفارش د نیکانو خلکو بعض الله به یې په خپله راوباسي لکه حدیثونه موږ تېر شوي دي ډېر الله به یې په خپله راوباسي او عذاب هم د ټولو یو شان نه دی صحیح مسلم کې حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ان منهم من تأخذه النار الى کعبیه بعضو خلکو به د جهنم د اور د خپلو دې ګیټو ته رسي ومنهم من تأخذه الى حجزته د بعضو به دې بډې ته رارسي ومنهم من تأخذه الى عنقه د بعضو به د اور دې سټ ته رارسي ټول به یو شان نه نو دغه شان د دوی وخت تېرول دا هم الله ته معلوم دي ټول یو شان وخت خو نه دی که نه ما ووایي که نه چې بعض خو به الله بنیاد نه وبخي بس د سره به جهنم ته راځي نه بعض به راشي سفارش به وشي یا پیغمبران یا نور نیکان خلک یا الله به یې راوباسي او چې کم پاتې شي هغوی به خپل عذاب پوره کړي بیا به راوځي اوس کم چې کم موده څومره ده او زیات نه زیاته موده څومره ده نو د دې څه تحدید په قرآن او حدیث کې نه دی راغلی هغه وخت الله ته معلوم دی او دومره ده چې یو سړی موحد او توحید په عقیده باندې مړ شو نو دی به د همیشه دپاره په جهنم کې دی روزي به جهنم څومره سزا به تېري په جهنم کې الله اعلم د هغه د ګناهونو پورې خبره کم سے کم وخت به څومره تېري الله اعلم کله به الله راوباسي الله ته پته خو موږ ته دغه پته دی چې یو سړی توحید په عقیده باندې مړ شو نو دی به په جهنم کې د همیشه دپاره نه وي دی به ته الله راوباسي والله اعلم